بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 12مه سپارې دریم درس دی او د هود سورې چې 18مه سوره ده. څلوېښت تر اته شپېته آیت ورسره کولی شئ تاسو ولولئ. دا کلمات چې تاسو حفظ کړه نو بیا دا آیتونه ترجمې سره یې وارې ولولئ په پښتو، او بعد د هغې نه چې تاسو عربي وی او دا کلمات هم حفظ کړي نو ساده اسانه وي په ترجمې سره پایږئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اقلعی بند شته، وغیض الماء او لکړای شوې اوبه، مدرارا مسلسل، الا اعتراک مگر رسولی دی تا ته، مفهوم دی مگر رسولی دی تا ته، الا اعتراک مفهوم دی مگر رسولی دی تا ته، جحدو چې منکر شوي وو، کل جبار عنید د هر سرکښه، مفهوم دی چې د هر سرکښه عناد والا، مریب مفهوم دی اچونکی په شک کې، ناقة اوښه، فعقروها نو هغوی زخمی کړه، لم یغنو نو اوسیدلی هغوی. امید دا درس هم زده شوی، نور سره همچنان شیر کړئ. الله مو مل شه.